بغیرته سړی نه شرم لري نه حیا لري. دا ګردال کوان ته تنخواه ورکړې دي د نجیب ولې تنخواه نه ده وړې ته زه پوښتنه ځم لکه نجیبه سیټه ته راسه واره سیټ ته څه ویله لکه دا ګردال کوانو تنخواه وړې دي تا د میاشت تنخواه ولې نه ده وړې سیټه زه دا میاشت تنخواه نه غواړم ماته په بله میاشت کې راکړه ای ته څه وایې چې په بله میاشت کې راکړه الله بنده ته ګزاره په چیش کې تو خو شادي شوده سړی سیټ هغه ماته معلومه ده چې زه واده والی یم نو ستا دوکان چې دی سهار پرې 11 بجې باندې خلاصېږي زه چې سهار لمونځ وکړم بیا نه بېرته ولاړ شم بازار راسم زما د انډوال پارکینګ دی په هغه کې زه 4-5 موټره پرېوړم نو موټر په 200 کال لارې باندې دی 15-16 روپۍ پیدا کړم زه په هغه باندې د کور ګزاره کوم ښه شو زه د دې وجې وایم چې ما ته په بلې میاشت کې تنخواه راکړه بس سمه ده چک د ورشه ځه صحیح ده سیټ صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر شکر الحمدلله څنګه اوس هغه الکوان ته تنخواه سره ورکړې الکوان ګورته مې تنخواه ورکوي هغه نجیب هلک نه دی هغه وایي زه دا میاشت تنخواه نه وړم د 2 میاشت تنخواه را سره جمع کړې وایي زه پر بله میاشت باندې وړم څه وایې بس سمه ده ویلې که بیا په درېیمه میاشت کې ورکړي صحیح دی ټیک دی صحیح دی ټیک دی صحیح لکه سیټه دا ته متولات څه وایي دا میاشت تنخواه دې بیا نه ده وړې ولې نه وړې دا تنخواه سیټ انشاءالله روانه میاشت د ګورې میاشت تنخواه به راوړم و دا ویسه وروره دا موږ سره مه جمع کوو یار صحیح ده صحیح متولات دا چیش دي د یو کال تنخواه دا نجیب نه ده وړې دا خو هره میاشت نه دی زه ګرد الکوان نه غواړم تنخواه ورکړم نجیب ته چې وایم چې راسه تنخواه واخله دی وایي زه دا بله میاشت وړم دا بله میاشت ور هره میاشت زه تا ته وایم چې نجیب بیا تنخواه پرېښې ده الله بنده دا به ورځ په دې ورځ غږ وکړي د موږ سره به پیسې نه وي را سره دی به وچ ولاړ زموږ ته تنخواه راکړي خو دغه دی زه تا ته وایم حساب یې ډېر دی اوس څه چم ماله راوبوله ورسه صحیح دی سیټ اوس یې زه درته غواړم اوس راسه یار هره میاشت تنخواه نه وړې موږ ته د جنجال جوړ کړي ګرد الکوان تنخواه وړي ته یې پرېږدي یار اوس یې موږ ته ته راځه دلته سیټ دې غواړي راځه سیټ نجیب دغه دی خبره ورسره وکړه سمه ته ورسه خپل کار وکړه لکه ته ولې تنخواه نه وړې یو کال سه تنخواه د موږ سره پرته ده د الله بنده ته دا پیسې ولې نه وړې سیټ زما د یو کال تنخواه 2 روپۍ جوړېږي څه وایه زه حساب ورته وکړم ستا خو نو 10,000 تنخواه وه 10,000 3 لکه 15,000 ستا تنخواه جوړېږي چې کمیشن کې واچې 4 لکه نقد ستا کالدار د موږ سره جوړېږي سیټ نن یې وړم ماښام چې زما تنخواه راکړه ډېره سمه ده زه ماښام پیسې درکوم خپلې پیسې یوسه د الله بنده اشه ته ماته دا ووایه تا د اول هره میاشت نه وړلې د خپلې پیسې سیټ ما چې هره میاشت تاسو پیسې وړلې زما څخه ګارېدلې په دې د تاسو سره جمع کولې زما پرې وځي پیسې په کار ولې ښه د دې د ما سره جمع کول اشه ته ماته دا ووایه تا د پرې وځي د پیسې څه په کولې سیټ چاته در اوسه نه دی ویلي خو مجبور شوم نو متا ته خبره کوم بغیرته سړی نه شرم لري نه حیا لري. څه چمپه راکړې پلار فکر ته مجبور کړې چې ولاړ په روډ فکر وکړم د کښنۍ لور ور مې راواخلې ستا پر واده مې ورکړي 2 کاله بعد هغه واده راسه غواړي زه به د کومه ځایه دا پیسې راوړم غواړي چې زه ولاړ شم خلکو ته لاس ورسم چې د الله پر نامه پیسې راکړي ولې د خدای نه بیرېږه لکه کور ته راته لاس دی په سپینه ژبه مې زړیه و د خدای لږ وبېرېږه اوس ګټه وټه وکړه د خپله خور ولاړه که د پردي جهان مېلمه ده زموږ په کور کې راته ناسته ده د استه ماته د پیسې اوس راکړې پرې وځي باندې چې زه پلار له ورم 4 لک روپۍ پلار به مې بیخي ډېر خوشحاله سي اوس به زما کښني خور زما پلار ښه په عزت باندې واده کړي زما د سره به دا بوج لري سي دا خبره وه اشه د الله بنده تا په ما څومره بروسه وکړله اشه که اوس ما دا درته ویلو ستا یو کال کار نه دی کړی 6 میاشتې کار کړی دی ما د 6 میاشتې تنخواه درکړې وای یا ما هغسې دا ویلي وای چې که ستا یې ورکړي نسته بیا تا کم چم کوئ سیټه تا ما پیسې خوړلی سي زما نصیب دې نس خوړلی ملګرو زموږ د اکنۍ اصلاحي میسج امید کوم ستاسو به ټول خوښ سوی کوم خوښ سوی د مخته د ستا دپاره سره شیر